عبدالله له طلوع تلویزیون سره په مرکه کې څه وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په طلوع تلویزیون کې میلمه و. په دغه ناندریزه مرکه کې له ډاکټر عبدالله څخه ډېرې سختې پوښتنې وشوې. دا چې د ډاکټر عبدالله ځوابونه څنګه و او څه یې وویل ویډیو تر پایه راسره وګورئ. عبدالله وایي چې په 2014 کال کې تېرې ولسمشریزې ټاکنې 100% ده ګټلې وې، خو د ټاکنو پایلو د ولس اصلي رایه او غوراوی څرګند نه کړ. ښاغلي عبدالله وویل ولسمشر محمد اشرف غني چې کله ځان ته د ټاکل شوي ولسمشر خطاب کوي نو باید لږ په خپل ګریوان کې سر ټیټ کړي او ځان ته دې وریاد کړي چې د 2014 کال ټاکنو کې څه شوي وو. اجرایي رئیس عبدالله وویل هغه وخت یې ځکه موازی حکومت اعلان نه کړ چې د کورنۍ جګړې پیلېدو ویره ورسره وه او دا ګواښ هم موجود و چې نظام ړنګ شي او طالبان بیرته واک ترلاسه کړي. د طالبانو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي عبدالله وویل دې طالبان یوه داسې جنګي ډله بولي چې ترهګر بریدونه کوي او په تیر کې نورو ترهګرو عناصرو ته پناه هم ورکړې او زیاته کړه که چېرته طالبان د افغانستان سیاسي بهیر ته داخلیږي نو دوی چمتو دي چې د سیاسي اپوزیسیون یا سیاسي ډلې په توګه یې ومني. په دوحه کې طالبانو او امریکایانو د روان مذاکراتو په اړه ښاغلي عبدالله وویل مخکې له دې چې دا خبرې پیل شوې وای افغان حکومت ته پکار وه چې له خپلې خوا ځینې شرطونه وړاندې کړي او که چېرته دی په واک کې وای نو هم دا کار به یې کاوه. خو ده زیاته کړه چې امریکا تر اوسه داسې یو پړاو ته نه ده رسېدلې چې په هره بیه به له افغانستان څخه خپل ځواکونه ایستل غواړي. ښاغلي عبدالله پر ولسمشر غني تور ولګاوه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د 10 کلیزې مراسم او په خاصه توګه په دارالمان ماڼۍ کې نیول شوي مراسم د خپل ټاکنیز کمپاین لپاره وکارول او له همدې کبله په هغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. نوموړي وویل د امان الله خان د کړنو په اړه بحث کېدلی شي خو له دې هېڅوک انکار نشي کولی چې د افغانستان خپلواکۍ د غازي امان الله خان له نامه سره تړلې ده. ډاکټر عبدالله د الکترونیکي تذکرو او افغان کلمې په اړه وپوښتل شو چې له ده سره یې ځواب نه و او خبره یې تېروله. په وینا یې د افغان کلمه په اساسي قانون کې یاده شوې وه چې مخالفت نه و کړی خو په الکترونیکي تذکرو کې ځکه مخالفت پیدا کړ چې د ده په وینا د سیاسي مشرانو سره مشوره نه وه شوې. په هر حال اوس موږ دې ته حیران یو چې یو ځل یو خبره په اساسي قانون کې راشي بیا وروسته ولې بحث پرې وشي. د جنرال دوستم د قضیې په اړه چې د متحد د رئیس جمهور کېدو وروسته ځواب نه درلود هغه د محمد اشچي موضوع په دوستم پورې یوه سیاسي توطیه وبلله. په هند کې د ده د کورنۍ د اوسېدو او افغانستان ته د ستنېدو په هکله یې ځواب نه درلود. په خپل ټیم کې د پښتنو د ځای په هکله یې قناعت بخښونکی ځواب نه درلود. د خپرونې بله برخه د قیمتي لباسونو د اغوستو په هکله وه. هغه د قیمتي لباس اخیستو او د خپلو مالي منابعو په هکله ځواب نه درلود او کله چې خبریال د $200 یا خنقاق او $10,000 د کورتۍ په اړه پوښتنه ترې وکړه نوموړي وویل چې ده نه دي اخیستي. وروسته ترې خبره لاړه ویې ویل چې یوازې پلاستیک مې خوښ شو هغه مې واخیسته. ډاکټر عبدالله نجفي زاده ته وویل چې اوس زما د لباس په هکله نه بلکې ستا د جرابو په هکله ډېرې خبرې کېږي. نجفي زاده ورته وویل چې دا مې په 100 افغانۍ اخیستي. له اول کتاره یوې ښځې ورغږ کړ چې په منډۍ کې په 10 افغانۍ دي. نجفي زاده ورته وویل بل ځل به هلته پسې لاړ شم. ډاکټر عبدالله د سولې په اړه سرې او ژېړې کرښې نه وې معلومې. د وزیرانو شورا یو عکس چې ورته وښودل شو لومړی وویل چې دا غونډه د دارالانشا رئیس رهبري کوله بیا ترې عکس کې ځان ورک و. د ډونالډ ټرمپ د خبرې په هکله ترې پوښتنه وشوه چې ټول افغانانو غبرګون وښود خو ستاسو غبرګون مې ونه لید. دوی ویل د دې لپاره چې امریکا له موږ سره مرستې کوي ځکه مې غبرګون ونه ښود. په هر حال په خپلو خبرو کې فصاحت نه درلود. پوښتنه به یو شی وه او ځواب به بل شی و. مسلسل یې خندل او ټوکې یې کولې. داسې ښکارېده چې د نجفي زاده په ځای باید دا خپرونه ابراهیم عابد مخ ته وړې وی. مسلسل یې په ولسمشر غني نیوکې کولې او د یو داسې سیاستمدار په توګه چې ریاست جمهوري ته دې ولاړ وي په خپلو خبرو کې واضح پیغام د ملي او شخصي ګټو تشخیص صراحت او دروندوالی نه درلود. نو دا مو ډاکټر عبدالله نور مو خوښه چې کمپاین ته یې ورځئ او رای ورکوئ او که نه او نوموړی یو ملي سیاستوال بولئ او که نه. په هر حال تاسو د ډاکټر عبدالله له دغې مرکې په هکله څه نظر لرئ خپل نظرونه مې راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلوي او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.